که خپل د ژوند ملګری په هره خبره کې په هر څه کې درک کړو نو تاسو په دې پوه سئ چې هغه مو هیڅ وخت نه دی درک کړی او درته ګران نه دی. ستاسو په رابطه کې باید اختلاف د نظر اختلافات موجود وي. باید یو بل سره بعض وخت کوچني کوچني جنګونه هم وکړئ. باید بعض وخت یو بل خبرې اړوند منفي څه هم ولري. یعنې هر وخت درک هم دا معنا لري چې ته ماته ارزښت نه لري. یعنې ټول وخت خو امکان نه لري څوک د یو چا سره موافق واوسیږي او هر وخت هغه نفر درک کړي. بعض وخت باید په رابطه کې لوړې ژورې هم وي. نو ډېر هم کوشش مه کوئ چې هر څه درک کړئ او هر څه کې کنار راسئ. بعض وخت کوچنۍ شخړې د مینې د پیدا کېدو علت کېږي. نو تاسو رابطه به د شوره ډکه وي.